افغانستان کې علیزی صاحب 20 کاله راسته راوړنې 20 کاله راسته راوړنې تا زموږ د اسلام قرآن او دین د افغانستان د کلتور عنعناتو په ګټه یا د دوی د چې موږ دلته ګټه ته نیوا خو څه مو وکړه په دا 20 کاله لاسته راوړنې کومه لاسته راوړنه یوه ماته راوښیه دلته مو دا وکړه د قومونو په منځ کې مخالفتونه راوستل شیعه و سني و تاجک و پښتون و هزاره و هغه قومونه مشرقي و لوی کندهار و دا شمالي و دغه هم په شرطله واچول تاسو په دا 20 کاله کې ماته راوښه موږ څه کړي دي هغه څه چې د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو غوښتل اوس ته راسه موږ د بنیادي مشکلاتو او ستونزو ناخوالو په خاطر باندې د افغانستان پر ولس د افغانستان پر خلکو ما 3.5 لکه اردو درلودل همدا 3.5 لکه اردو د یوه کړه سره څنګه ورک سول څه سول چیرې ولاړه دا په چا ستړلي وو دا بنیاد یې چا ایښی و که چیرې دا د اسلام او د قرآن او د ملي مسایلو او د ملي ګټو او د افغانستان د ګټو په نظر کې په نیولو په خاطر باندې دا شان ټول اول ورځ تربیه او مشکلات او ستونزې اسلامي ارزښتونو ته درناوی قدر دا ټول به پاته وای د یوه اشرف غني د تشدیدلو او یا د دغو کابینې د وزیرانو د تشدیدلو په خاطر باندې به دا ټول افغانستان در بدره نه وای